بیا موږ او تاسو ګوادر ته لاره پیدا کوو او کله چې موږ تاسو ګوادر ته لاره پیدا کړل زموږ تاسو اقتصاد پیاوړی کیږي زموږ تاسو بیا هغه انحصار له منځه ځي نو دغه مبارزه چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې روانه ده دا د افغانستان حیاتي موضوع ده دا د افغانستان د ژوند او د بقا مسله ده دې کې د ټولو افغانانو بقا ده دا نه ده تنها دې کې پښتانه پیاوړي کیږي دې کې زما تاجک ورور چې تجارت لري او پاکستان کې مال تی خوړل کیږي او چور کیږي چپاول کیږي ګوادر ته بزي آزاد مارکیټ دنیا ته بخرسيږي د ازبک ورور ترکمن ورور د ټولو د اسیمیانه مال به د افغانستان د لارې نه ګوادر ته ځي بنان دا موږ لپاره حیاتي مسله ده او دا مبارزه حیاتي ده دا جنگ حیاتي ده دغه لاره بندول د دې لپاره زموږ د بقا جنگ دی نو په دې اساس باندې بعضې کسان چې دې ته په نورو سترګو ګوري په قومي ژبه په قومي دغې باندې ورته ګوري په ژبنیز باندې ورته ګوري د هغه خپل د ذاتي بغضونو په اساس باندې دا تحلیلونه او دا شیان کوي منګه تاسو به د پغې نه کوم منګه د یو ملي مفکورې په اساس کوو دا پښتونخوا د دې یو ځای کېدل خو خو بلوچ هم په من کې اضافه کیږي بلوچ به ماغه حق لري چې کوم حق ازبک لري ترکمن هزاره لري پښتون هم ماغه حق لري چې کوم یو تاجک لري دا به یو مشترک کوري د ټولو او د ټولو اقتصاد به پیاوړی کیږي او پر مخه ځي ستاسو بل پښتنه دا چې آیا د دې اقدام له امله د افغانستان نړیوال دریځ یا د نړیوالو باور پر هیواد کوم اثر پرې خودلی شي بالکل پرېږدي ځکه چې مونږ چې دې غاړې نه دغه کمیږي مونږ تاسو انحصار په دغې باندې په دې منځنۍ اسیا باندې زیاتیږي په ایران سره زیاتیږي بل دا دی چې د هندوستان سره مونږ تاسو به فضایي یو کوریډور یو دهلیز به جوړو او د هندوستان شان به مونږ تاسو روابط به فضایي جوړیږي پخوا خو دا وسایل نو اوس خو نن سبا دغه د کارګو تیارې دي د هغې په ذریعه باندې خپل اجناس هر خوا ته وړلی شو او نور شی راوړلی شو دا بدون ستونزه نه وي چې مونږ دا لاره بنده کړله خدای ناخسته زمونږ به نفس وځي مونږ په افغانستان کې د ولږې نه به خلک مړه شي او څه به نه پاتې کېږي د افغانستان چې کوم ارزښت دی هغه به خپله او بل دا دی دا به په پاکستان باندې فشار دا راولي چې که دغه ترانزیت لاره ده کېږي ځکه د ترانزیت قوانینو احترام خو هغه نه کوي مال خو هر دفعه زما خرابېږي د دې غاړې نه مې مال خرابوي او د هغه نه مال چې راځي هغه په امانت سره نه راځي یعنی زه خپله د هغې کسانو نه یم چې زما خپله یو څه مالو په 2009 کال کې د امریکا نه راتله هغه دغه پاکستانیانو په یو شپه کې 3 کانټینره مال ټول هر څه یې تینه کوز کړي ما ته تشې دانچې رالیږلې وې هیڅ هر څه مې د لاسه ورکړي یعنی دا عملا ما سره دغه جنایت دوی کړی دی نو دارنګې آیا د نورو تجارانو د نور سره به دوی نه کړي بالکل دی دا کارونه کوي او دا اقدامات دوی کوي راځم آخري پوښتنې ته په داسې وضعیت کې چې سوداګري د ازادۍ او د سیاسي فشار ترمنځ متوازن تګلاره څنګه ساتل کېدی شي دغه چې مونږه په پاکستان باندې دا لاره بنده کړې دا مونږ د خپل د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره کړې ده چې مونږ د پاکستان د انحصار نه وځو دوی د غلامۍ نه وځو دوی د دې نه چې کما دروازه بنده کړه ته د ولږې نه مرې د دوی دا خبره دوی په دې پوه شي چې نه مونږ یو خودمنمه او باوقاره ملت یو په طول د تاریخ یو موږ خپل عزت او شرف ساتو او مونږ بې له تا نه هم ژوند کولی شو او ته چې هر څه نه یې نو دا زمونږ لپاره د خپل د سیاسي وقار او د عزت لپاره ډیر زیات مهم او اړینه مسله ده نو لبده لپاره زمونږ د سوداګري بندیز زمونږ د سوداګري ازادۍ لپاره ده دا زمونږ د سیاسي ازادۍ لپاره ده دا زمونږ د ملي وقار او عزت لپاره ده یعنی دا هغه زهر ګوډ دی چې دغه زهر ګوډ ستا د وجود نه هغه امراض او مشکلات نه منځه وړي یعنی دا کیموتراپي چې انسان کوي دا ډیر خراب زهر دی مهلک دی مګر ولې نه سره کوي ځکه چې کله انسان کانسري بیا نو کیموتراپي ته ضرورت لري لپاره دی چې هغه اوخري هغه زهر سرطان پاک کی دغه پاکستان سرطان چې دی د دل لپاره د کیموتراپي دغه زهر اسکل مونږ بل غیر لدنه بل لار نه لرو مونږ باید دا وکړو چې افغانستان د دغه ناپاکو لاسونو نه پاک شي دی لاسونه لند شي او دا سرحدونه چې بند شي د دې تګ راتګ به بند شي زمونږ انحصار به په دې کم شي دننه مونږ مجبور یو چې شفخانې جوړې کړو مجبور یو چې مونږ تاسو خپل ضرورتونه خودکفایي خواته ویسو تولیدات د غنمو زیات کو کار صاحب خلکو ته زیاته کو په هغه صورت کې بیا مونږ کامیابېدلی شو چې کامیاب شولو مونږ تاسو کولی شو
د پاکستان د انحصار نه ووځو او کله پاکستان د انحصار نه ووتلو بیا په خپو درېدلی شو تر څو چې موږ دی چې والا پاکستان که دروازه بنده کړه زمرم که پاکستان بنده کړه زما جنس ته انار دې دلته خرڅ نه شو چین یې درنه اخلي منځنۍ اسیا یې درنه اخلي ایران یې درنه اخلي نن سبا ماشینونه دي هر شی وړل کېږي جوس یې نه جوړېږي که بیرون نه یو دستګاه ورته راوړي د جوس جوړولو دغه ټولو انارو نه بهترین جوس جوړ کړي نړیوال ټول سیمه نړۍ درنه اخلي دا دغه دی داسې نه ده انسان چې کله یو بندیز چې راځي تاسو ته 10 لارې نورې خلاصوي او دا امید هم ده چې انشاءالله افغانستان به د خودکفایي خواته ځي دا سوداګریز بندیزونه به دا زموږ سوداګرۍ ته ضرر نه انشاءالله په موقتي توګه په لنډ مهال کې ښکاره خبره ده چې هغه دوستانو مالونه راغوښتي هغه اوس فعلا بند دي هغې ته ضرر رسیږي یا کوم فرضاً کوم مال چې د ترانزیت حالت کې دی هلته ډمرش پرې راځي دا دی خو دا یو د لوی قربانۍ لپاره دا قرباني لازمي ده